Hold on. This one. ها؟ لا؟ نجيبه؟ لا قلني ولا عربي. بس 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 بس. بس. دغه ځای ته چې زاول سره راغلی وم. احمد الله پر دغه لار دا خواته کاسکر د پر دا خوا دی. غلطی یې دی اوس غواړي چې بېلته چې پر اخوا راغلي پر اخوا ولاړ شي. السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. دا ټلیفون د ده د سره سره وموښتی. زه یم نجیب دی. تاسو واکې وروره احمد الله دی، واوا دی او هغه سلیمان دی. د سلیمان شاته موټر هم زموږ دی. روان یو د خیره سره دی د چینه سره راغلی دی. دی خو وختونه چینه سره راغلی څو پلا راولې. دی د چینه څخه راغلی دی نو د ریګو مې الله مو نه ورکړی په ویډیو کې د هغسې مې ورکړی. اوس بیا یې د خیره سره ریګو ته بیا یو والا دغه کیسه ده زموږ د هغه ټلیفون راوکړ بیا وایي بس دغه برګر دا شورما ده ښه شورما ورکوي. نو اوس دی بیا یو ریګو ته ریګ بیا د دې علاقه ده مثال بارکجو علاقه ده نو په دې خاطر اوس ورځي. یو بله خبره به نه پکې کوم. یا وروره ته موټر چلې یا موټر خدای چلی. نو بیا ته څنګه واچوه موږ بیا یې خدای چې بیا یې خو زه د مخ سیټ کې ورسره نه یم. موټر بیا زما دی. دا ډوډۍ تا کړې ده وروره. موټر زما دی ډوډۍ ما کړې ده. تا رانیولې دی وه او دا دلته دا احمدزیان نومېږي. زموږ د ډېر وخت شاخته دی. موږ چې نهار وخت ریګو خوا ته ځو یو وارې پر دوی راګرځو دلته شورمې او برګران دوی راجوړوي. دا په هر ځای دغه کیسه ده چې موږ شناخته و کار ورځنډوي. دوی ځای بیا په باچاخان جاده کې دی. دا باچاخان جاده ده نو دلته دغه دی سوپ هم خوړل کېږي. وروره دا زموږ کار ژر راوکړي موږ ځو ناوخته دی. او دوی چې ځي دا زموږ کار نه کړي راځنډوي. درغو به زه یو دانه اګې ووامه شولې. دا یې شولې دي؟ سوپ ما وخوړی لکه څنګه چې دی وایي هغسې رښتیاګل نو خو حقیقت به وایو یا حقیقت به وایو. دغه هګۍ ده دا چې بیا داسې سره دغه کوي بره ماتېږي داسې شر. اوس زه دلته نور کوم د سپینولو دپاره بره نه رارسي. څه شي له څه یې ورکوم خو ما لا نو زر کړی دي. دغه زموږ شورمې دي. هغه زموږ شورمې دي او ده ماته ټایټل راوښوي ویل دغه ټایټل به ورکړي او هغه زه نه ورکوم. ژر یې را جوړ کړي هغه دا چیز غوښې دي نه بوی د چرګ. هغه ډوډۍ مو وخوړله. اوس روان یو د احمد الله دی د کور سره کور خانوته سندل دی د المکې پلازې سره حاجي نجیب موټر چلوي او دلته بیا بیخي ښه موټر زدي او هر رقم موټر یې چلوي. بوټ راخلو پر لارې باندې د بوټ لپاره د اور لپاره هم ډېر جالبه شی راخیستی دی. هغه شی چپ سئ د بوټ لپاره مو ډېر جالبه شی راپورته کړي دي چې په هغې کې اور بلوو پول پیشیني بنډار کوو. خبره ده چې موږ اور نه بلو ولاکه پلازه سئ چې اور به بلوئ. ما شی راپورته کړی دی ایله د وروره دا څه کیسه ده. اور بلوو ایله دانې کې ډېر اور له بلوو. خیر هغه ماما ده او دغه پاته سو هغه لیټر نو خلاص سوی و هغه ګرده خلاص وله لیټر معنا خلاص وله خرڅ وله پر وخته شو سوال دا شناخته شي لیټر دی بیا چې د اور لیټر دی اور په بلیږي. دغه بیا چې دی د جمعې په شپه دغه ته تللی و کابل ته. بلته نه دی د چهارشنبې په ورځ تللی و. په جمعې په شپه ولاړی دی بلته د شنبې په ورځ راغلی نو چې په یکشنبه راغلی دا خوا په طیاره کې راغلی. اوس یې بحث نه کېږي د دې کابل چورته کښېنه وایي په کابل کې خو داسې موږ نه کښېنستلو. چورته ولاړ په کابل کې داسې موږ نه ولاړېږو. او اوس زه پر دغه بیرېږم. اوس ما ته بیا خالي زنګ راونه چې دا وخت د وتلو دی. دغه ته راغللو د بوټ ټال دی
یو څه بوټي به رانیسو نو بره به ښه خوندور اور راته بل شي داسې چوکۍ مې درور دلته راخیستې دي سلیمانه بس لکه پر مځکه چې ناست یې مازې هغه نو خو مازې مې د لندوالي څخه چپ کړلاست یا مړ نه شي ژر هغه دغه بوټي چې راکړی وه و مقصد که ما ته ورسم بیا ما ته داسې ولګو فلاش ته زما خوا ځان په خوش کې فلاش ولګو هغه نه نجی تاکان لنده جی هغه خونګه شار هغه لنده جی زاوس ریګو ته راورسېدلو او د ریګو نه اوس دا ځای شو سوی دی سمر خان هلته یو یخ شی دی یا خیر اوسې وراره کور به دا سمر صاحب د دوی بیا اوس په ما د ښه دروند کار باندې دوی نه زه زنجه وتلی یم د دغه د ده په ما باندې ټینګ کار باندې زه کار نور کوم اوس خو رازاري عذر شان شروع دي ما دا درته ویله چې دلته د دوکانونو پخوا نه اوس ښه دوکانونه جوړ کړي دي د ضرورت شان پکښې پیدا کېږي د میلې شان خو موږ هم غواړو چې دلته یو دوکان جوړ کړو هغه بیا وروسته درته وایم نو موږ ریګو ته راورسېدلو او زما ولاګ اوس یې سوک دا ډېر وخت ولاګ مو کړی اور موبایل کې ګرده کیسې ومملې وسولې بندار ملا نیکو کې بره مې راپیاس مال هغه ولاګ چې شروع کړی نو فی الحال دلته ناست یو او دغه رقم ښه تیز ګروپ راته لګېږي ویني دا ساحه ګرده دغه رقم روښانه کړې ده او یم ګروپ کې مشدد شامل د ده بیا د اختر بعد یو شی دی دغه شی مې در شوی د اور دپاره څونه ښه شی دی موږ دوی خو نه پوهېږي کشران چې دا لاندې ډب ورته وکیندئ ول دلته به اور بالکمار ته لوره دغه ځای چې په چوکۍ کې ورته ناست یې ښه خوندور لاسونه لنډ درته وجېږي اوس به نو ګرده داسې چوټ ورته ناست وای دا ورته لاندې یو شی وسوله دوی بیا سره وخندله او بل مهم شی چې دی هغه دغه شی دی مهم شی دغه دی موږ دا خیمه راوړله په دې کې 10 نفره ځایېږي مهمه خبره دا ده چې موږ دغه خیمه راوړه په دې کې 10 نفره ځایېږي موږ 15 نفره یو ما ورته ویل د یخه څخه په دا خیمه کې کښېنه هغه دوی ویل یا دا اور مو چې دپاره بل کړي دي نو تس که بیا دا خیمه په کار وه تس پکښې کښېنئ راځئ زه در کومه په دوکان کې شته یاران اکسسریز دا رقم خیمه دی د دوی اوس د دغه 400 ځوانانو کې به دا درونه پوره په ما کار باندې زه کار نور کو یا د 2.5 نفره نجیبه ستا 100% کار را باندې ښایسته مې دا دود وای پر ښایستو ورځي الله پوش ورکم موږ د پوش شی لرو موږ د پوش شی لرو دا پوش دی ګورئ دا عجبه شی دی یا پوش زور کوم ښه ده دا خواڅه ورکمه یا نه کې یا وم زه پوش ورکوم زه پوش ورکوم ولاړ شه اوس نو د دې لمبو ته به ګورئ بس او بس ته نقطه دا خو موږ بیخي نږدې ورته ناست یو د دې سره دا تړلې چوکۍ به هم په لاس کې ولاړېږي بیا د دغونه غټ سړي یا نو دا شی چې دوی په دې باندې د ریګ هم پاکېږي دا ریګ ډېر خرن سوي دي ته دغه ریګ په پاکه دا خوا ریګ بیخي اوس وچ دي چې لاندې به ریښه سم پاکوي تاریکانه نه معلومېږي کله بیا ټریم ختمه کړي نه ختموي ښه ختمه شوله نو نه مې وچاڅ کړی لکه سمه خو خیر زموږ د اور کار یې راوکړي 12 بجې شوې شان مو سره ټول کړله نو مخ پر کوروا پر طرف روانېږو د خیره چې موږ رسېږو 1 بجه ده ښه مېله مو وکړه ساعت مو تېر شو پر دا ځای موږ اور بل کړی و
اوس دا د سلیمان قبر ځینې جوړ کړي ولې وروره دا بیا خلک دا ماران دي ځانونه تودوي ښه ښه بالکل صحیح خبره ده نجیب لاړی وایي زه د مټر په ریګو کې ځغلم او موږ یې په پښو پرېښول په پښو پسې راسېدي ګورې شی مینې پاتې شوې بالا داسې په دا غونډۍ میده په پښو راوړو نو د بل په مټر کې چې راغلي یاست دغه به مال اوس نو نجیب مټر راوستلی دی نجیب به دلته بازۍ په کوي موږ به په پښو روان یو خیر نجیبه خیر بیا غواړو نجیبه تیا کوه نو د نجیب مټر دی چې دا هم نه یې ډک کله کېږي و وروره اوس نو تا مټر راوستل دی بالا به موږ په پښو درپسې ځغلو ته به مټر کې روان یې زما جې خیر بیا غواړو نجیبه مسته بون خدای مټر راکړي تر مخ یې دغه راوست شو دا مخ ته وګورئ ما زه راسیسته که کیمره دا دی زموږ څوم کش غلط شو اوس مټر پسې بند شو او اوس یې دی پسې باسي نو د نجیب کارونه دي یاره زه چې وایم ښه سمه لاره غلطه ده ته دا غونډۍ تر وخېږه احمدالله د دکانو ګروپان پر کومه خوا دي هغه د ښار دکانونه دي زه بیریږم ما کور ته بوځئ نو درځئ داسې ورتاسو وروره ولې پر دا خوا روان پیدا شوله راځئ داسې ورتاسو دغه دی بېلته دلته راغلی دی پر دا خوا تللی دی وروره هغه دی بېلته د هغه ځای ته راورسېدلو وی ښه دا به نو دی په مټر کې روان یو موږ به په پښو روان یو یاره دا ریګ خو د شپې زور غواړي خوا نه پکښې معلومېږي یاره څه ووایم چې سیده کړي دي هغه بیخي اخوا ته و هغسې پر بله غونډۍ پسې ورته درځه لاره خو مې غلطه کړله خدای دې وکړي ښه دا مټر خو بیا بند بیا بند شو اوس به دلته لار پیدا کړو احمدالله هغه غونډۍ ته وختئ نجیبه پر دا خوا دا ته وده خو چې وګورو یې وارې زه دا لار وګورم ها کاش خو دی نو دا توره شپه ده چې چېرې تللی دی ښه کومه چې کش ورک دی که
کشتوره کړی څخه موټر باندې یاران پر غونډیانو دي یوې خواته ګوري بلې خواته ګوري چې لار پیدا کړو او زه څه شول احمدالله نجیبه څه شوله دی دوی پسې راسه ورک شوله کومې خواته تللي دي اوس زه ځینې ورک نه شم داسې نه وي راسه ولاړ شي ما پرېږدي بیا د داریږو سفر نیکې زور غواړي هله چیرې دي دا زه چیرې راووتلم ښه دا خو یوې خواته ولاکه شی معلومېږي نه ګروپان شته نه شی شته ټلیفون فلاش مو ولاکه کار کوي کومه ځي څنګه هغه دی یو دا څوک دی واوا ته یې وینې دغونه لرې څخه وروره دا ښه سمه لار ده دا لارګر د اصلي کشت دغه دی کش نه معلومېږي ای بابا دغه د لار لار ده دا مې بیا په دې دغه کړله په دې خاطر چې دغه نشته ریګ نشته لاره کلکه ده نو موټر نه بندېږي خو چې اوس دوی ګوري هغه ګروپ چې لګېږي تقریبا زما څخه 2 غونډۍ هاخواته دي او موټر په ټیله راپورته کوي نو چې پلادی دلته راورسېږي باره به بیا زه ورسره کښېنم هغه ګروپان چې ویني دا چې دا خوا راتللو دغه مې ښکاره کړه چې د زیارت سره دوکانونه جوړ شوي او د زیارت ګروپان دي نو دوی اوس که تاسې چیرې لیدلی شئ پر دغه علاقه دي 2 غونډۍ هاخواته رابه شي پر دغه لاندې لار به دغسې ولاړ شو کشمیر پیدا کړئ هغه روښنایي که وینئ تاسې هلته چې دي 2 غونډۍ د دې ځای څخه هاخواته دي تاسې باور وکړئ لکه ته چې په دا کیمره کې شی نه ویني زه رښتیا ګومه لا کې شی وینم هېڅ شی نشته هر خواته ګوره توره شپه ده یو پر دا خوا بس دغه ګروپان معلومېږي لار پر دغه ولته کړې ده چې دا خواته ګروپان دي باید دې خواته ولاړ شو احمدالله پر دغه لار دغه خواته کاشکر ده پر دغه خوا دی دی اوس غواړي چې په ریوس باندې پورته کړي هغه کومه لار دا زه چې ولاړ یم دې غونډۍ ته راسئ دا خوا تا خواته مخ یې ستا سړی وای پر یوه ځي پر یوه سره روان کړی غلطه یې دی اوس غواړي چې بېلته چې پر اخوا راغلي پر اخوا ولاړ شي بره داسې پر دغه غونډیانو راوڅرخي دې خواته راشي نیم ساعت کوښښونه ټیله ټمبه پورته کښته چا مخ اخر هم تر اوسه پر هغه ځای ولاړ یو غوښتل مو چې داسې بوځو پر هاخوا باندې هم نه کېدل غوښتل چې داسې راولو پر دا خوا باندې هم نه کېږي جالبه په ټولو کې دا ځای دی چې بېلته شاته هم نه ځي وایي شپه نیمه شپه ده ښه دی چې نیکه مو وختي سره ټوله دا نو په نیمه شپه کې چې ریک ته راځي د شپې د خوا دا ډرامې ته به لوېږي دا غونډۍ مو راواړوئ بس 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 اوس دغه ځای ته چې زه اول سر راغلی وم هغه ځای ته مو سم کړئ بالا اوس سم شو اوس بالا خیر شو بالاخره تقریبا 3 پاوه یا 1 ساعت
سره دغه شول زما ستړیا ته شوینې اگر د موټر چلا ما وکړه بالاخره موټر ووتی دا د یاران خوشحاله جوړ زغلي موټر وغلی ومویسي دا دوکانو سره ولاړ دی غزار سو بیا زغلی نو څه تلوار دي و راورسېدلو دا دوکانونه سوله یو ساعت یو پاو وخت پر دغه تېر سو موټر مو راویستې